أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطياب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده تعالى وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، أما بعد. زما قدرمنو مسلمان ورونو دا دی روزی مبارک میاست. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې میاس کې په ډیر پراخ لاس صدقه او خیرات ورکاو. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دغه مبارک میاس کې تر بل هر وخت زیات سخاوت کاو. دوستانو، نن به د خیرات ورکولو په حق باندې لته سره یو څو لنډې خبرې مطرح کړم. آیا ته غواړې چې ته د خپل ایمان د صحت او سلامتیا لپاره یو حجت په لاس کې ولرې؟ صدقه او خیرات ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: والصدقه برهان. خیرات ورکول د تا د ایمان په صحت او سلامتیا باندې یو قوي حجت ده. آیا ته غواړې چې له ناروغیو ځان وساتې او یا د ناروغان جوړ سي؟ خیرات ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: داووا مرضاکم بالصدقه. تاسو د خپل ناروغانو علاج خیرات ورکولو باندې وکړئ. آیا ته غواړې چې د قیامت په ورځ باندې د الله تعالی په سیوري کې چې د هغه له سیوري پرته بل سیوری نه وي، په هغې کې الله تعالی تا ته ځای درکړي؟ خیرات ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. هر سړی به د خپل خیرات په سیوري کې وي، خپله صدقه به یې په سر باندې صایبان یا چتري وي، تر څو پورې چې د خلکو په منځ کې بشپړې پریکړې او فیصلې کیږي. آیا ته غواړې چې د خپل پروردګار غصه ووژنې؟ خیرات ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: صدقة السر تطفئ غضب الرب. د پټ لاس خیرات د الله تعالی غصه وژني. آیا ته غواړې په الله تعالی باندې ګران سي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الله تعالى تطول غرع عمل هغدا سيو مسلمان خوشاله کړي، او یا کوم زور ځینې لري کې، یا کوم پور ادا کړي، یا یې لوږه ایساره کړي، او دا چې زه له یو مسلمان ورور سره د هغې د اړتیا د پوره کولو په خاطر باندې روان سم، دا ماته تر دې ډېره غوره ده چې زه په دې جماعت کې په اعتکاف باندې واوسېږم. آیا ته غواړې چې د احسان او تقوا مقام ته ورسېږې؟ صدقه ورکړه. د خدای تعالی په لار کې خپله شتمني ولګوه. الله تعالی فرمایي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسې به هیڅ کله د احسان لوړ مقام ته تر هغه وخته ونه رسیږي تر څو چې هغه څه د الله تعالی په رضا ونه لګوئ کوم چې د تاسې ډېر خوښیږي، او کوم شی چې تاسې لګوئ الله تعالی په هغې باندې ډېر ښه خبر ده. آیا ته غواړې چې د جنت دروازې درته خلاص سي؟ خیرات ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض يرحمكم اهل السماء. زړسوان د انسانان په هغو باندې مهربان خدای تعالی رحم کوي. تاسې د مځکې په اوسېدونکو باندې رحم وکړئ، د اسمانونو اوسېدونکي به په تاسې باندې رحم وکړي. آیا ته غواړې چې ته په قبر کې او تا ته ثواب ورسیږي؟ صدقه ورکړه. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث.
منها صدقة جارية. کله چې بني آدم مرسي ټول عملونه یې قطع سي، 3 عملونه یې پاتې چې دغو ثواب د تور کیږي، لغو چې هم همیشنۍ صدقه ده، خیرات. ایا ته غواړې چې د خپل زکات یا د الله تعالی د فرض حق نیمګړتیا پوره کړې؟ خیرات ورکړه. که زکات ورکولو کې نیمګړتیا نقص تر شوی وي، صحیح حساب دې نه وي کړی، یا د پوره زکات نه وي ایستلی، یا په هیره باندې یا په خطایي باندې، نو خیرات ورکړه. خیرات هغه نقص جبیره کوي. تمیم الداری رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه نیک عمل چې له بنده سره به د قیامت په ورځ باندې تر هر څه د مخه حساب ورسره کیږي، هغه لمونځ ده. که چېرته بشپړ کړی وي، بشپړ لیکل سوی وي، او که یې بشپړ نه وي کړی، الله تعالی خپلو فرشتو ته وایي تاسې وګورئ زما د بنده کوم نفلي عمل شته چې په هغه باندې دا فریضه د فریضې نیمګړتیا مکمله سي. زکات هم داسې ده، نور عملونه هم په همدې شکل باندې دي. خیرات ورکولو باندې د مسلمان شتمني نه کمیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، روایت ابو هريره رضي الله تعالى عنه کړی ده، ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. د مؤمن مال او شتمني لخيرات ورکولو څخه نه کمیږي، او الله تعالی د بنده عزت په بخنه باندې زیاتوي، او هر څوک چې د الله تعالی لپاره خاکساري غوره کړي، الله تعالی یې پورته کوي. ایا ته غواړې چې خپل ګناهونه او تېروتنې جبیره کړي؟ صدقه او خیرات ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. روزه سپر ده او خیرات ورکول ګناهونه داسې وزني لکه اوبه چې اور وژني. ایا ته غواړې چې خپل ځان له بدو پیښو وساتي؟ خیرات ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ښه کارونه یا ښېګڼې کول انسان له بدو پیښو ساتي. ایا ته غواړې چې خپل ځان پاک کړي د ګناهونو چې؟ خیرات ورکړه. الله تعالی فرمایي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. د دوی له مالونو صدقه او زکات واخله، دا صدقه او زکات دوی له ګناهونو پاکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دریو شانو قسم خوړلی ده، او له هغو چې یو هم دا ده چې د بنده مال او شتمني له خیرات ورکولو کله هم نه کمیږي. او فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوها فبكلمة طيبة. د دوزخ له اوره ځانونه وساتئ، ولو نیمه خرما باندې هم وي، او ښه خبره هم خیرات. کوم چیرته هیڅ هم په لاس کې نه وو، یو ښه خبره خو کولی سي، هغه هم د صدقې اجر لري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتتنا المواسم القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاض لأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أصفاله الخاوية. القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، فهل أين طيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، فهل